له دغې یرې چې جونګړه راله ورانه نه کي، له دغې ویرې چې جونګړه راله ورانه نه کي، چې کله راشي نو بارانه زما وار خطا شي. دا ستا راتلل څه د بیګاره خالي نه دي، ځکه دا ستا راتلل څه د بیګاره خالي نه دي، ځکه ته چې راځې د کلي خانه زما وار خطا شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، داود شاه درد یم تاسو اورئ معیار پروګرام. د معیار پروګرام دغه یو مقصد، دغه یوه هڅه هغه شخصیتونه تاسو ته په دغه شیشه باندې ښودل کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې راسره نن ډېر ګران ملګري، ډېر قدردان ملګري، ډېر ښاغلی فواد همدرد صاحب میلمه دی. د دوی په ژوند باندې به خبره کوو، د دوی نه به د خوند او رنګ شعرونه اورو. ډېر ښاغلیه، په خپل پروګرام معیار کې درته ستړي مه شي وایم. ډېره مننه، ستاسو هم ډېره مننه کوم چې موږ له په خپل پروګرام کې سره کړه. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه ګرانه. که خوښه مې وي د ژوند په اړه به درنه یو څو پوښتنې وکړم چې د پښتو په ادب کې مو تر دې دمه په کم صنف باندې زیات کار کړی دی؟ ډېره جي مونږ خو په غزل مې خپل هم ډېر خوښ دی او په غزل باندې لکه ډېر مې غزل لیکلی دي. ګرانه را روان وخت کې به مو مینوالو ته څه چاپ راشي که نه؟ کتاب په اړه باندې مو څه خیال شته؟ او جي خواهش خو م شته دی چې راشي، بس الله دې وکړي چې راشي. ګرانه کومو ادبي بنډارونو سره تعلق لرئ که نه؟ او جي ډېرو مشاعرو له ځو تلي یو او را روان وخت کې به ځو. الله دې وکړي. ګرانه ټول مینوال درته غوږ دي څه به راته ډالې کوئ په معیار پروګرام کې؟ د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي. د وخت قاتل مې جنازه د هر ارمان وباسي، د وخت قاتل مې جنازه د هر ارمان وباسي، خدا کېدی نشي چې زړه نه مې جانان وباسي. د غریبۍ د لاسه داسې حد ته ورسېدم، د غریبۍ د لاسه داسې حد ته ورسېدم، اوس مې د هرې غم خادۍ نه خپل خپلوان وباسي. د غریبۍ د لاسه داسې حد ته ورسېدم، د غریبۍ د لاسه داسې حد ته ورسېدم، اوس مې د هرې غم خادۍ نه خپل خپلوان وباسي. غزل دی یار ستم اغیار ستم، ملګرو تش ستم ستم، یار ستم اغیار ستم، ملګرو تش ستم ستم، خزان ستم بهار ستم، ملګرو تش ستم ستم. او د ښکلو غټو سترګو کې بلا هر څه پراته دي، د ښکلو غټو سترګو کې بلا هر څه پراته دي، نشه ستم خمار ستم، ملګرو تش ستم ستم. او ښایستې یو په دوش زه حیران شم ورته ګورم، ښایست یو په دوش زه حیران شم ورته ګورم، سینګار ستم د یار ستم، ملګرو تش ستم ستم. ډېره مننه. ښایستې یو په دوش زه حیران شم ورته ګورم، ښایست یو په دوش زه حیران شم ورته ګورم، سینګار ستم د یار ستم، ملګرو تش ستم ستم. او چې خور وي پرې سپوږمۍ لکه وریځ کې چې وي پټه، چې خور وي پرې سپوږمۍ لکه وریځ کې چې وي پټه، وربل ستم رخسار ستم، ملګرو تش ستم ستم. او په مینه کې بلها سختې مې تېرې کړې همدرده، په مینه کې بلها سختې مې تېرې کړې همدرده، انکار ستم بار بار ستم، ملګرو تش ستم ستم. ډېر ښکلی فواد همدرد صاحب. داسې په یو غزل باندې مو نه ماپ کو، که یو غزل مو را سره بل شریک کو ډېر خوند به وکړي. ډېره مننه دي. غزل دی وایي په مونږ د رب یو امتحانو لاړو تېر شولو بس، په مونږ د رب یو امتحانو لاړو تېر شولو بس، څه غم او دردو څه خفګانو لاړو تېر شولو بس، څومره ښایسته ښکلې ځواني وه د ګل په شانتي، څومره ښایسته ښکلې ځواني وه د ګل په شانتي، څه ښکلې دور د جانانو لاړو تېر شولو بس،
ډېره مننه. څومره ښایسته ښکلې ځواني وه د ګل په شانتي، څه ښکلې دور د جانانو لاړو تېر شولو. بس د غریبۍ مېرمنه واخلم درته څه به وایم، د غریبۍ مېرمنه واخلم درته څه به وایم، وخت که اسانو او که ګرانو لاړو تېر شولو. بس ډېره مننه. د غریبۍ مېرمنه واخلم درته څه به وایم، وخت که اسانو او که ګرانو لاړو تېر شولو. بس د جدایۍ سختې لمحې راته اوس هم یادې دي، د جدایۍ سختې لمحې راته اوس هم یادې دي، مړه بس تندر د اسمانو لاړو تېر شولو. بس ډېره زیاته مننه. د جدایۍ سختې لمحې راته اوس هم یادې دي، مړه بس تندر د اسمانو لاړو تېر شولو. بس نه محبت و نه یاري و بادشاهي ژوندونو، نه محبت و نه یاري و بادشاهي ژوندونو، د ماشومتوب ښکلې دورانو لاړو تېر شولو. بس ډېره زیاته مننه. نه محبت و نه یاري و بادشاهي ژوندونو، د ماشومتوب ښکلې دورانو لاړو تېر شولو. بس همدرده ښکلو ته اوس هغه شان کاته نه کوم، همدرده ښکلو ته اوس هغه شان کاته نه کوم، زما په زړه کې چې کوم توانو لاړو تېر شولو. بس فواد همدرد صاحب ډېر ښکلې ګرانه، ډېر ښکلې شعرونه، غزلې. ستاسو یوه نړۍ مننه کوم چې ماله مو د معیار پروګرام دپاره دغه 2 شېبې راکړې. ډېره زیاته ستاسو مننه کوم چې تاسو موږ له په خپل پروګرام کې حصه راکړه او خپل پروګرام ته مو راوبللو. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه ګرانو کتونکو. ډېر محترم فواد همدرد صاحب مو واورېد او د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واغستل. د معیار پروګرام دغه یو مقصد تاسو ته چې ما د پروګرام په سټارټ کې وویل، هغه شخصیتونه تاسو سره مخاطب کول کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه ډول کې نن تاسو ډېر ګران فواد همدرد صاحب واورېد. انشاءالله ډېر ژر به په یوې نوې مرکه کې د یو نوي ملګري سره حاضرېږو. تر دې دمه ورکې داود شاه درد او کیمرامین آصف علي له اجازت. چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره، آباد لره، د لوی الله